په بل حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث کې او دا حدیث کې لګه واقعا پکې هم پکې ده د علقمه ابن وقاص دی فرمایي د په خوا باندې یو سړی راغی مر به رجل له شرف په خوا یو سړی راغی عزتمن سړی او مالدار سړی او خلکو وی ډیر قدر کا او ډیر قدرمن انسانو چې کله دا سړی راغی نو علقمه ورته وفرمایلې ویل زما خپلوانا ان لک رحما وان لک لحقا یو خو ته ویل زما خپلوانا می او دویم دا ده چې ستا په ما باندې حق هم شته دی لږ خو زما خپلوانا انک لتدخل علی هؤلاء الامراء ته د دې حاکمانو خواله ورځې او ولا تتکلم بما شاء الله ان تتکلم داغو په مخ کې د حاکمانو خواله ورځې او داغو په مخ کې خبرې هم کې کم چې الله یې غواړي کمې خبرې کول مانه د هغې صفتونه کې د هغې مدح کې خو زما د ترزیه او زما خپلوانه زرت یو حدیث ویما چې ما دا د بلال ابن الحارث المزنی نه اورېدلی دی لږ بلال ابن الحارث المزنی وی چې ما د محمد رسول الله نه اورېدلی صلی الله علیه وسلم څه مې ترې اورېدلي د الله د نبي نه مې دا اورېدلي چې د الله نبي وی ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله فيكتب له زنی بنده یو خبره د خلینا اوباسی او د دې خبرې په وجه باندې رب العالمین دومره خوشاله شي چې الله دا لیکلو کی چې ستانه به تر قیامت پورې زنه خپه کېږم لږ اگر کدا انسان چوي ما يظن ان تبلغ غايه ما بلغت د دې انسان پر ځل کې د سې نه چې زما د خبره د الله په نس دومره قدر دی چې زما د خلینا او خطه لګنه د دې په وجه الله مال همیشه د پاره د لیکل وکړه چې زبطان نه خپکیږي بلګ خدای مو ته فرمایلی وان العبد لا يتكلم بالکلمه من سخط الله د ځنې انسان د خلینا یو خبره وزي او پاغه خبره باندې الله خپشي او دومره په خپشي چې الله د دې انسان د پاره همیشه د پاره د لیکلو کې چې زبستانه چرتم خوشاله نشملک اگر کدا انسان چې وي ما يظن ان تبلغ ما بلغت د دې انسان پر اصل کې دا نه وي چې زما دا خبره بګنه دومره خطرناک مقام ته رسیږي لک بیا ته وای زما خپلوانه زره ته وایم وای حق تباشي اره خبره د خلینا مو باسه د بادشاهانو د حاکمانو په مخ کې زکه ز په خپل نه چې دا حدیث می د رسول الله نه کم وخت کې اوریدلې ده او ماته دا بلال ابن الحارث په واسطه را رسیدلې دا اغه نرستا زره ډیرو خبرو نه ځان ساتم لګ دا خبره واورینو دا هغه چا صفت کول چې رب العالمین په خپکیږي او دا په دې وسنۍ معاشره کې ډیر زیات دا مرض پکې دی لګ ځنې سړی او مالدار سړي خواله ورشي او داغه په مخ کې داغه صفاتو کې لګ سیدا تا خدا کارو کو خدا ته دا خبره پته شتا یو حاکم دی ظالم دی لکه یو حاکم دی جابر دی مثلا یو حاکم دی چې هغه د الله په دین نه روان یو حاکم دی چې هغه د الله د کتاب او د نبی د سنت او مخالف دی لګ او تورشي والته او تداغه صفاتونه وکي والله العظیم په دې خبره باندې الله خپکی په دې خبره ذکر رسول الله دا یو خبره کړی دا تبر یو حاکم صفات وکي
تبوی چې ته ښه سړی او ته خو انصاف والی او تا خو چرته پردی مال نه دی، او بل طرف ته هغه به ظلم کړی، هغه به پردی مالونه الله ته د هغه هر څه معلومه دي. ته دا خبره یاد وساته، دې خبره باندې ته ستا په خیال کې خدا خبره وړه خبره ده، خو دا خبر یاد وساته تا نه په دې خبر رب العالمین همیشه لپاره خفه شو.